بي بي سي راډیو ولې خلکو انلاین کړه؟ بي بي سي راډیو باندې د ډیرو افغانانو دا اعتراض و چې دوی طالب پلوه فکر خوروي. دوی حقایق نه وایي، بلکې دوی طالب د یو فریق په حیث رامنځته کوي. نو له دې کبله ورته کمپاین وشو او بي بي سي ډیر زیات خلکو انلاین کړه. یعنی د بي بي سي فالوورز په څو ورځو کې بیخي کوزې کچې ته راغلو. ملګرو، همداسې زه تاسو ته یوه بله خبره کوم چې تاسو باید هغه شاعران، هغه خلک چې هغه د دې وطن په تاوان دي، نو هغه که شاعران دي، که ادیبان دي، که عام خلک دي، نو تاسو باید د هغو ویډیوګانې ونه ګورئ. تاسې باید هغه معیار په پام کې ونیسئ چې د دې وطن، د دې خاورې، د دې ژبې، یعنی د پښتون د شناخت دپاره وي، نه دا چې دی پښتون وي مګر د پښتون په تاوان، د افغان په تاوان باندې لګیا وي. ډیره مننه.